أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. صدق الله العظيم. سورة الانشقاق مكية وهي 25 آية. دا سورة الانشقاق مکی سورت تے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے 25 آیاتون دی. پدے سورت کے دا قیامت حالات حساب کتاب دا نیکے اور دا بدے بدلہ ذکر کی گی اور پسے غافل انسان تا دا بیداری دو اور دا سوچ فکر دا پارا ترغیب دی یا پا اللہ ایمان روڑا اور قرآن او پیجن اور پا قرآن بانے عملو کا. رنبے ذکر کی گی کہ قیامت پر ازبانے دا اسمان با ٹوٹی ٹوٹی شی دا ازمکہ چی دے کے دنن سمر خزانی دی اب ٹول را بہر شی سمر پدے کے انسانان و حیوانات ڈوب دی اب ٹول دا دین را اوزی. میدان حشر کے دا ازمکہ دا سے اوار بئی کہ پدے بانے حیث قسم غر ونا آبادی کند کپرے غارونا حیث بم پکنوی یو اوار تختوی لکه چه ربڑ راخ کلی شوی دی یا سرمن راخ کلی شوی دی دا اوار تختوی. اذا السماء انشقت اغا وقیات کا کہ اسمان با ٹوٹے ٹوٹی شی شق بشی شق ٹوٹے ٹوٹے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ او دازمک دا بخورکڑی شی مدّا پمانا دا راہ کلو اگدے دل. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا قیامت پر از دازمک بدا سے راہ کی شی خورکڑی شی لکا چمڑا یا ربا چراغ کی شی اگدش. خسرد دی میدان حشر کی کہ پدیزمک بانے دا حشر کی گی دا ابتدا دا دنیانا تر قیامت پوری تمام انسانان براجم شی نو ہر انسان تب دم رزمک ملو شی کہ صرف 2 قدم بے پہ لگی دلی زیادی نا. دیزمکہ کی چی سمرا خزانے پرتیوی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ راؤ بغرزی ما اغا فیہا چی دیزمکہ کی دی وَتَخَلَّتْ دا بخالیشی. پا دیزمکہ کی سمرا انسانان پراتری سمرا حیوانات دی داغوی دا بدن ذرات پراتری دا بطول دیزمکہ نبہر روزی. یو زلزلہ براشی
او زلزلې سره به ټول را بهر شي. اذا السماء انشقت پکم وقت کې چې اسمان به ټوټې ټوټې شي واذنت لربها غوږ به کېږدي خپل پروردګار ته وحقت او لایق دي اسمان لا چې د رب حکم ته غوږ کېږدي تکوینی حکم به چې ټوټې ټوټې شي د رب حکم به مني. واذا الارض مدت او په کوم وخت کې چې د ځمکه به اوږده کړی شي خوره به کړی شي. والقت ما فيها را او بغرضی ما اغس فيها چې په دې ځمکه کې وي وتخلت او دا به خالی شي. واذنت لربها غوږ به کېږدي د خپل رب حکم ته وحقت او دې ځمکې له لایق دي چې د رب حکم ومني. يا أيها الإنسان إنك كادح اے انسان يا أيها الإنسان اے انسان إنك كادح بے شک تکلیف برداشت کون کیے الى ربك فل پروردگار طرف تا کدحن فتکلیف برداشت کولو سرا فملاقیه نو ته به خپل رب سره ملاقي شي یا به ته خپل کسب سره ملاقي شي. رب ته چې روانې نو د خپل استعداد مطابق محنت مشقت کې که بدیو نافرمانی کې او که د خیر کارونه کې هم خپل رب طرف ته روانې. یا ایها الانسان اے انسان انک کادح بے شک تو تکلیف برداشت کون کی د کدح مانا دا چې په یو کار کې پورا خپل توانائی خرچ کې خپل قوت پکې خرچ کې کدحن الی ربک الی لقاء ربک د خپل رب ملاقات لروانه نو دې کې محنت مشقت برداشت کې. الله د تلار خولی دی عقل یې درکړی دی نو د خپل کوشش رخ صحیح طرف تکا دنیا پرېږده او د آخرت فکر وکړه نو فملاقیه ته به د خپل رب سره ملاقي شي ملاقات به د خپل رب سره کوي. نو چې څه دې کړي نیک عمل دی او که بد عمل دی کړي نو رب سره به مخامخ شي د هغه حساب کتاب به در سره وشي. فملاقیه دې کې دا ضمیر د کدح ته راجع دی ته به د خپل محنت مشقت طرف ته ملاقي شي د خپل محنت او مشقت به ووینې رب له ولاړ شي او چې څه دې کړي هغه به هلته بیا مومې که ښه دې کړي د هغې بدله به ومومې که بد دې کړي د هغې بدله به بیا مومې. نو ملاقیه کې دا هی ضمیر دا د کدح ته دی یا ملاقیه کې دا ضمیر رب طرف ته دی. نو بیا دا چې هر انسان په آخرت کې د خپل رب سره ملاوېدونکی دی حساب کتاب د پاره د الله مخکې پیش کېدونکی دی نیک دی او که بد دی کافر دی که مؤمن دی د انجام به هلته د رب په مخ کې ښکاره کېږي. اوس د هغې ابتدا دا ده چې عملنامه چاته په ښي لاس کې ملاوېږي چاته په ګس لاس کې ملاوېږي. ښي لاس والا دی به جنت ته ځي د جنت لازوال نعمتونو ته به ورځي او ګس طرف باندې چې ملاوېږي دی دوزخ طرف ته به رواني دا علامه ده دې چې دا کافر دی دوزخ ته روان دی. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه پس ارغسوک چې هغه ته ورکړی شو عملنامه ده کتابه عملنامه ده بيمينه په خلاص ده فسوف يحاسب حسابا يسيرا
پس در دے چې د سره به حساب وکړي شي حساب یسیرا آسان حساب کتاب چې چاته عمل نامه په خلاص ملو شولا نو آسان حساب کتاب به وشي جنت ته بلاړ شي او د خپل کور بندیانو سره یارانو دوستانو سره ملاویږي په خوشحالی باندې عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی من حوسب یوم القیامت عذبا چا سره چې د قیامت پر حساب کتابو شو هغه په عذاب شو کم بنده سره چې په قیامت کې حساب کتابو شو نو دا سره تباہ و برباد شو هلاک شو عائشہ بی بی وی چې دې ده کې حساب یسیر اسه مطلب شو چا سره چې حساب شو غرق شو عذاب نه بچ کیږي نو عائشہ بی بی د حساب یسیر بیا څه مطلب دی نو پیغمبر علیہ السلام وته فرمایل چې حساب یسیر دی چې الله فرمایلی دی نو د دې حقیقت دا دی چې د سره مکمل حساب کتاب نه کیږي بلکہ صرف دا اللہ پا مخ کی پیشی قدر اوشی او چا سره چې د عمل پورا پورا حساب کیږي دے بالکل نه بچ کیږي من نوقش عذبا چې مناقشه وسه دا دی ولې کړی دی دا دی ولې دا دی ولې کړی دی دا دی ولې کړی چې دا خبر را ده کې بچ کېدل نشته او دا حساب یسیر دا چې بس کاغذ مخ ته ورکړي شو ټک مار پکېږي زمخ کې زمخ کې با نو ګوري اسی او ګوري نور ورته حساب کتاب نه کوي نو د حدیث مبارک نه معلومیږي چې د مؤمنانو اعمال د رب په مخ کې اسی پیش کړی شي او د ایمان د برکته هر عمل باندې د سره مناقشه نه وي دقه ته حساب یسیر وي بیا به دی راشي خپل کور والا ته نو د کور والا سره دی خبرې کوي د کور والا نه څه مراد دی د جنت حوران ته مراد دی چې دا د کور والا دی هغې ته وی راشه زما عملنامه وګوره که څونه نمبر یې مې اخېستي وګوره ما خو پټاپ یم د ټولو نه زیاتې نمبر یې مې اخېستي دي نو هر چا ته خپله عملنامه ښیي یا د دې اهل نه مراد دا دی چې په دنیا کې د کوم اهل و عیالو هغوی ته وی راشه زما عملنامه وګورئ هغیم کامیاب دي د کور خلک د بزرگ د کور خلک هغه هم بزرګان دي نو هغه هم کامیاب دي نو ته راشي زما عملنامه وګورئ خوش خبري ولې ورکي سړی چې پاس شو دا نمبر یې ډېري که نه ګزټ یې کتري نو دې په لار هم هر چا ته وایي چې کوشش کوي چې زر کور ته ځان ورسومه نو د کور بندیانو ته هم زر الو وایي چې راشئ که نه ما نن دونه نمبر یې واخېستو نو په قیامت کې چې دله عملنامه ورکړې شوله نو دې حورانو ته هم الوایي او د کور اهل و عیال د دنیا هغوی ته هم الوایي فاما من اوتی کتابه بیمینه پس هر چې هغه څوک دی چې دله ورکړی شو عملنامه د ده بیمینه په خپل خلاص باندې فسوف يحاسب حسابا یسیرا زرد چې دته به وکړي شي حسابا یسیرا آسان حساب وینقلب الى اهله دے با واپس لاړ شي الى اهله خپل کور والو ته مسرورا په خوشحالی باندې نه د سزا یې رشته دی نه د الله د غصې او د غضب یې رشته ډېر په امن باندې په اطمینان باندې خپل یاران دوستان خپلوان هغوی له به لاړ شي خوشحالي مناوئ ورته وي زما عملنامه وګورئ وینقلب الى اهله مسرورا واپس کیږي دی خپل کور ته خپل اهل و عیال ته مسرورا په خوشحالی باندې
واما من اوتی کتابه وراء ظهره، هر چې هغه څوک دی چې ورکړی شو عمل نامه د وراء ظهره رستو د شاده ده نه. بعضې کسانو ته عمل نامه په ښي لاس ده او بعضې ته په ګس لاس ده او بعضې ته په شا ده. په شا داسې چې دا لاسونه یې وله شاته تړلي دي، نو په شا وله عمل نامه ورکړي شي. واما من اوتی کتابه، هر چې هغه څوک دی چې ورکړی شو د ته عمل نامه ده د وراء ظهره رستو د شاده ده نه، فسوف يدعو ثبورا، فسوف يدعو پس زر دی چې دی برابلی ثبورا مرگ، وی خدایا مرگ راولی چې د دې مصیبت نه خلاص شم. د عذاب د یری مرگ غواړي او دغه ځای کې بیا مرگ نشته دی. په دنیا کې چې سړی تنگ شي نو مرگ غواړي، د ده دا خیالي چې پس د مرګه جوړ تقلار بشم. و چې دنیا کې عمل داسې دی کړی چې آخرت دی د ډمبرو لرګی دی، نو سبا خواته بیا مومي. وی اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کی بے چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، اور صبر سو کہ کدھر جائیں گے. اوس په دغه ځای کې به دی مرګ غواړي چې خدایه ما مړ کې، خو خدای دې وجني نه. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نه به پکې مري او نه به رغېږي، نه جون نه مرګ. فسوف يدعو ثبورا، پس زر دی چې دی به بلي مرګ لره. ويصلى سعيرا، داخل بشي دی اورتا. انه كان في اهله مسرورا، بے شک دی پخپل اهل کې په دنیا کې مسرورا ډیر بیغم او د آخرت فکر ورسره نو. په دنیا کې د آخرت نه بے فکر او د آخرت د بدلی فکر یې نو کړی، د غم نه خبر نو، اوس په غم کې گرفتار دی. دنیا کې څوک غمجنو اب آخرت کې خوشحاله وي، او چې د دنیا کې خوشحاله دی نو هلته به غمجن وي. انه ظن ان لن يحور، بے شک د خیال او ګمان کو ان لن يحور چې دی به واپس کیږي نه آخرت ته. د حساب کتاب خیال نو، د الله په مخ کې واپس کېدل او درېدل خیال نو، د الله په مخ کې د ذرې ذرې د حساب فکر نو. نو ځکه په دنیا کې په هر شي باندې لکه د زمري ورته ډېر زړه ورو د ګناه په کارونه به ورته. انه ظن ان لن يحور، د خیال دا دی په دنیا کې د خیال دا ان لن يحور چې دی به الله ته نور واپس کېږي بلا ولې نه. ان ربه كان به بصيرا، بے شک رب د په د باندې بیناو، الله لیده چې د بس کول. د پیدایش نه تر مرګه پورې الله د نظر لاندې وي. پیدایش نه مخکې روح دې کم ځای و، بدن دې کم ځای و، الله ته معلوم و. بیا دواړه الله یو ځای کړل، عقل فکر یې درکړه چې څه دې کول، نو هغه الله لیدل. په ژبه دې څه وی، په زړه دې څه تېرېدل، په لاس پو په اندامونه دې څه کول، دا ټول د الله د نظر لاندې. نو الله خوشي نه پرېښي. فلا اقسم بالشفق، فلا اقسم پس قسم خورما، لا لفظ زائد دی. فلا اقسم پس قسم خورما بالشفق، په شفق باندې. ماښام چې نور پروزي نو د اسمان لمن کې سرخي ښکاري، دغه سرخی ته شفق وایي. نو د اسمان په لمن کې سرخي، په هغې قسم خورما. واللیل وما وسق، قسم خورما په شپه باندې، قسم مې په شپه باندې، وما په هغه څه باندې وسق چې د شپې راجمع کړي وي. په شپه کې څه راجمع کېږي، په هغې ټولو باندې قسم. چې دا مخلوقات د ورځې ګرځي، انسانان حیوانات د خپل رزق په تلاش کې ګرځي، او چې شپه شي نو حیوانات خپل جالو ته راشي، انسانان خپلو کورونو ته راشي، خپل ټکانې له راشي. والقمر اذا اتسق،
قسم می دی پس پومه باندې عزت تسقا چې کله دا پوره شي د سورلسمې سپومه پوره شي حد کمال ته ورسي لترکبن طبقا عن طبق خامخا به تاسو خیجئ د یو طبقې نه بلې طبقې ته په دنیا کې مختلف حالات در باندې راځي کله یو حالت کې کله بل حالت کې لتركبن طبقا عن طبق طبق قط فقط طبقه فطبقه جمع طبقات لتركبن رکوب په معنا د سورلې دې کې مطلب دا دی چې بني آدم همیشه د یوې طبقې نه دویمې طبقې ته ورسور شي یوې پوړې نه دویمې پوړې ته ور اوخیږي انسان د خپل پیدایش د ابتدا نه انتها پورې په یو حال باندې نه دی کله په یو حال کله په بل حال یوې درجه کې وي بیا بله درجه کې پیدایش نه مخکې د کائنات په دې ذراتو کې خور وور پروت دی بیا دغه کائنات خورې ورې ذرې د انسان بدن ته راغللې خوراک په شکل کې بیا وینه جوړه شوله د وینې نه نطفه جوړه شوله نطفه سپین رنګ کې وه په رحم کې پرته ده بیا ترې وینه جوړه شوله چکه وینه شوله ورپسې بیا جویلې شوې قطره د غوښې جوړه شوه بیا پکې اډوکې او اندامونه جوړ شو بیا ورته غوښه ور واچولې شوله دا طبقات دی یو طبق نه بل طبق ته ور اوړي بیا چې کله جسم برابر شو د مور د رحم نه د کلمې په ذریعه باندې هغه د حیض وینې ځوې د ده بدن ته ورځي او دی پې غټېږي بیا د دغې نه پس دې دنیا ته راغی او بیا د هغې په دی پاک تک سپین پی ولا الله ورکوي بیا دغه خوراک نه پس رو د دنیا خوراکونه شروع شو 2 کاله کې دې د پیو نه منع کړی شو او بیا د دنیا خوندور خوراکونه هغې کول رو په خړپوسو شو په ګرځېدو شو لوبو ټوقو کې وخت تېرېده بیا د تعلیم دور راغی بیا جوان نوجوان پوخ عمر واده شو بچیو شو ورپسې بوډا شو د بوډاوالي نه کمزوري تر دې چې د مرګ په پوړۍ کېناسته او آخرت طرف ته پورې وته لترکبن طبقا عن طبق کله په یو طبقه کې او کله په بله طبقه کې مختلف بیماریان هم راځي چې د ټولو بیماریانو نه بچ شي د زوړوالي او د بوډاوالي نه بچ کېږي او د زوړوالي بوډاوالي نه پس د مرګ نه بچ کېږي چې مړ شول نو بیا څه وشو قبر ته لاړې دا یو ویټینګ روم دی که د دنیا کردار دی خشته و نو خشته ویټینګ روم کې او د دنیا کردار که دی خراب و نو یو خراب ویټینګ روم کې پروت دی فکر کوه ان الی ربک الرجعا بندا ستا رجوع به الله طرف ته کېږي الی ربک المنتهی رسېدل دې کوم ځای کې دي خپل رب طرف ته ستا انتها ده نو دې وجې نه په دې دنیا کې سوچ فکر کوه پیغمبر علیہ السلام فرمایي کن فی الدنیا کأنک غریب په دې دنیا کې داسې اوسېږه لکه چې ته مسافر یې غریب ناشنا مسافر د بل ځای راغلی سوره دې به دې ځای کې اوسېږي او بیا به ځې نو دا غریب مسافر ته وایي خو چې دې لږ وخت تېروي نو دې ته غریب وایي او بعضې بنده خو داسې وي چې وخت هم نه تېروي بلکې په لاره تېرېدونکي وي نو کن فی الدنیا کأنک غریب داسې یې لکه یو مسافر او عابر سبیل یا په لاره تېرېدونکي ځان حساب کا دلته د اوسېدو وخت هم نه دی دلته د دمې وخت هم نشه په لارې تېرېدونکي جوړ شه
دې طبقاتو ته خیال کوه چې سبق ول غواړي دې پسې به څه قدم وي دې پسې څه قدم. لترکبن طبقا عن طبق خامخا به تاسو پورته ورخېږئ د یو طبقې نه بلې طبقې ته. فما لهم لا یؤمنون پس څه شوي دي په دوی باندې لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي. ولې ایمان نه راوړئ؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ کله چې په دوی باندې قرآن ولستی شي لا یسجدون نه سجده نه کوي. چې قرآن درته ولستی شي نو سجده کوه عاجزي کوه سجده وکړه. بل الذين كفروا يكذبون بلکې هغه خلک چې کفر یې کړی دی یکذبون نسبت د دروغو کوي حق ته. والله اعلم بما يوعون او الله خبردار دی بما په هغه څه باندې یوعون چې دوی په ځان کې راجمع کوي. دوی په دې خپل ځان کې په دې زړه کې کم تکذیب راجمع کړی دی د دین اسلام سره کم کینه بغض حسد راجمع کړی دی الله په خبر دی. فبشرهم بعذاب علیم پس زیر ورک دوی ته د عذاب علیم د دردناک عذاب زیر ورک الا الذین آمنوا مگر هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی وعمل الصالحات وعمل د نیکۍ کړی دی هغوی له عذاب نشته دی. لهم اجر غیر ممنون هغوی لپاره داسې اجر او ثواب دی غیر ممنون چې هغه بې انتها دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. سورة البروج مكية وهي 22 آية. سورة البروج مکی سورت ہجرت نمک کے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دی. 22 آیاتون دی. والسماء ذات البروج اللہ پاک قسم کړی دی په اسمان باندې چې دا اسمان ذات البروج د برجونو خاوند دی. دا برجونو نه مراد 12 برجونه دي. په کال کې 12 حصې دي. دا انور په یو کال کې په دغه 12 برجونو باندې چکر لګي خپل دوران پوره کوي. یا آسمانی قلاګانې دي چې په دغه قلاګانو کې فرشتې د چوکیدارۍ لپاره ودرېږي. یا
دا برجونه چې دي نو دا غټ غټ ستوري دي 12 برجونه دي دا غټ غټ ستوري دي په اسمان کې نو په دې 12 برجونو باندې قسم دی والسماء قسم په اسمان ذات البروج چې دا برجونو خاوند دی برج په معنا دا محل راځي او اصل ماده د دې برج ښکاروالی ظهور تبرج په معنا د بې پرده ګرځېدلو ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى د جاهلیت د زمانې په شان ښکارا بهر ګرځېدل مه کوئ نو دغه برجونه چې د فرشتو د څوکیدارۍ ځای نه دي یا د نگران فرشتو لپاره مقرر ځای نه دي د اسمان کې دا ځای نشته والیوم الموعود وشاهد ومشهود او قسم می دی په هغه ورځ باندې الموعود چې د هغې وعده شوې ده د قیامت د ورځې وعده شوې ده چې قیامت به خامخا راځي ان ساعة آتیة لا ریب فیها روز د قیامت خامخا راتلونکې ده هیڅ شک نشته په راتلو د دې کې والیوم الموعود وشاهد ومشهود د شاهد نه کومه روز مراد ده د جمعې ورځ نه مراد ده هر بنده په خپل کور کلی کې وي د جمعې ورځ پرې راشي او مشهود د عرفې ورځ ده چې د دنیا خلق د عرفات میدان ته د ورځې له راجمع کېږي مشهود هلته حاضري کېږي شاهد حاضرېدونکې ورځ نو شاهد نه مراد جمعه او مشهود نه مراد عرفه قتل اصحاب الاخدود قتل لشي اصحاب الاخدود د خندقونو خاوندان هغه خندقونه د سو النار د اور ذات الوقود چې په هغې کې خشاکو اذ هم علیها قعود دا کافران د دې خندق نه چاپېره ناست وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود او په مؤمنانو چې دوی کم ظلم کو نو په هغې باندې دوی حاضر په خپلو سترګې ورته کتل دا خندقونو معامله زمونږ د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه تقریبا 80 کاله مخکې تېره شوې ده د یمن د علاقې یو بادشاه او د هغه نوم یوسف ذو نواس حميري یوسف ذو نواس حميري د قبیلې نوم دی د دې بادشاه سره یو جادوګرو یو ساحرو او د بادشاه تعاون به په جادو کو نو کله چې دغه جادوګر بوډا شو پوه شو چې زه مرمه نو بادشاه ته وویل وی ماله یو هوښیار هلک یو ذهین هلک راکه چې دا خپل فن هغه ته وښیمه هسې نه زما نه وروسته زما دا فن روک نه شي نو یو نوجوان هلک هوښیار راکه چې زه ورته خپل تعلیم ورکمه نو بادشاہ په ټوله علاقه کې د ټولو نه زیات ذهین هلک چې وکته د هغه نوم د عبدالله ابن تامر
عبدالله ابن تامر ولور کوي د خپل فن او خیا نو عبدالله ابن تامر به د جادوګر لته او د جادو عمل به تزدکاو او چې دی به د کوره ته د عبدالله به د کوره ته د جادوګر زیاته نو په دې لاره کې د یو عیسائی راهب د یو بزرګ جونګړه وه نو دا الک دغه بزرګ له ورته دا عیسائی په دغه وخت کې یو نیک بزرګ بنده و په حق باندې و دغه وخت کې عیسائیت حق دین و نو دا هغه راهب او دا هغه بزرګ خبرې په دې الک ښې ولګېدې یو مینه ورسره پیدا شوله نو دی به پټ پټ روزانه دغه راهب لته او د هغه نه به د دین خبرې زده کولې او دی پټ مسلمان شو بادشاہ لګلی دی د جادو زده کولو لپاره او دی ورځي راهب لا د دین خبرې زده کوي خو دا خبره پټ په پټه باندې روانه ده او چاته پته لګي نه الک چې به د کوره لاړه نو اول به بزرګ له لاړه نو چې جادوګر له به ورغې نو هغه به ورته ولې دې ناوخته کړل لیټ شوې ولې نو هغه به اوډه به ووبې چې واپس به بیا کور ته راته بیا به راهب له ورغې نو چې کور ته به راغې نو کور بندیانو یې ولې دې ناوخته کړل نو هغوی به وټکاو خو دا وان ټکول یې برداشت کول او دی به دوه ځله راهب لته یو ځل دی په لار باندې راته دا الک او لاره بند وه خلک ولاړ دي مخکې تللی نه شي څه چل دی په لاره کې یو لویه اژدها زمری دی یا مارو اژدها ده خو یو خطرناک شی دی چې هغه لاره کې دی او د هغې د لاسه څوک تلی راتلی نه شي نو دا الک ورغه یو کاڼی راواغېسته نو دی وایي یا الله که د دې راهب دین حق وي او ستا په نس باندې دی تا ته نږدې وي بزرګ وي د ده دا دین حق وي نو زما په لاس په دې کاڼي دا اژدها یا دا زمرې ویشتې کې او مړې کې لار پې خالي کې چې دا یې اوویو کاڼي باندې ګزار وکړه اژدها ولګېدله او په ځای باندې مړ شو زمرې دی یا مار اژدها ده دا خبره چې د خلکو ولیدله بس یو هلک ولک جوړه شوله چې دې هلک سره خو څه خاص علم دی ځکه ټول خلک د دې زمري یا اژدها نه یېرېدل او دې په داسې ډاډه ورغی او په کاڼي وویشته مړې کړ د سره خامخا څه علم شته خلک د ده معتقد شو یو نابینا راغی او ورته وایي چې ړوند یم نظر مې لګي نه زما سترګې جوړې کړه او ته یې جوړول زه نه کوم دا د الله کار دی خو ته ما سره وعده وکړه چې ته به دا کلمه وایې چې لا اله الا الله زه به دعا کوم او الله به دې جوړوي هغې نابینا کلمه وویله او ده ورته دعا وکړله او الله پاک هغه جوړ کړ نورم شهرت وشو د بادشاه یو وزیرو چې په هغه هم بیماري راغلې وه هغه هم راغې دنیا دعا وغوسته او کلمې وویله جوړ شو خبره کېده غیر چاپېره لرې لرې پورې خبر خور شو چې دې الک سره څه خاص علم دی بادشاه یوسف زونواز حمیري هغه یو مشرک بادشاه و چې خبر شنو دا الک یې راوغوسته پته ولګېده چې دته دا علم راهب ورکړی دی بزرګ هغه بزرګ یې راوغوسته هغه یې قتل کړ د کوم سړي چې سترګې جوړې شوې هغه یې قتل کړ او دې الک ته وایي چې د دې خبرې نه واپس شکنی تام وجنم د دې ورته وایي زه د الله په نوم عاشق یم
او دا کار اوس کېدی نشي. نو د فوجیان راوستل د بادشاہ او عبدالله ابن تامر ورسره کوي دی غر ته وخېجوي او د غر نه راخلاص کې چې ښکته راپروزي زره زره به شي خلک به خلاص شي. نو فوجیان لاړل او دی غر ته وخېجو دیکه ورکوي چې د غره را اورغړی. فوجیان د غره ښکته را پرېوتل هغوی مړه شو او دی الله بچ کړ. دی واپس بادشاہ له راغی وی بادشاہ زه خو روغ رالم خو ستا هغه سړي چې نه هغه ټول د غر نه پرېوتل او مړه شو. بادشاہ غصه شو. نور فوجیان یې ورسره کړل او وی دی سیند ته بودی او په سیند یې لوکې. نو دی فوجیانو سیند ته بوته او چې په سیند یې دی ډوبو هغوی خدای ډوب کړو. دی واپس راغی وی بادشاہ زه خو تاله روغ رالم خو هغه ستا سړي په سیند باندې لو شو. اوس بادشاہ حیران شو چې د سره څه وکړمه. په غر دی نه مړ کېږي په سیند دی نه مړ کېږي دی بس چېر کېږي. نو دی بادشاہ ته وایي چې زما د وجلو طریقه دا ده چې ته ډېر زیات خلک را جمع کا او په اوچت ځای باندې به ما ودرې او غشې به زما د تیرکش نه واخلې په لیندې کې به یې واچې او داسې به ووې چې بسم رب هذا الغلام د دې هلک د رب په نوم باندې زه ګزار کوم او بیا په ما ګزار وکړه نو زه به مړ شم کنی په بله لار زه نه مرم. یا داسې وایي چې بسم الله ربي د الله په نوم چې زما رب دی نو د هغه په نوم زه ګزار کوم. بادشاہ غصه و همدغه الفاظ یې ووی او په هلک یې ګزار وکړ. او چې په هلک ګزار وشو نو د دې غوږ او د سترګې تر منځه په دې ځای باندې غش ننوت او هلک را پرېوته شهید شو. وایي دا معامله چې خلکو ولیدله نو یې ټولو خلکو په یو ځل باندې ایمان راوړه چې د دې هلک په رب زمونږ ایمان دی. د یو هلک د ایمان نه تنګو ټول وطن وته ایماندار شو. دا هلک عبدالله ابن تامر دی دفن شوی دی د پیغمبر علیه السلام نه تقریبا 80 کاله مخکې د پیدایش نه 80 کاله مخکې واقعه ده. او پیغمبر علیه السلام پیغمبر شو او د دنیا نه وفات شو لاړه. د عمر ابو بکر صدیق دور تیر شو. د عمر فاروق په دور کې خدای کېدله او د ده د قبر خوا وکنستې شو. دی په قبر کې روغ جوړ پروت دی. دی په خپل قبر کې روغ جوړ پروت دی او په کوم ځای چې په غشي لګېدلي نو په هغې یې لاس ایښی. نو چا چې دغه ځای کنستی دی هغوی د ده لاس د هغې زخم نه چې لرې کړ نو تازه وینه ترې شروع شوله. تازه وینه د هغې نه راووتله او د ده په لاس یوه ګوته ده په هغې لیکلي دي الله ربي الله ربي. نو د یمن گورنر دا واقعه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ولیکله چې دې سره اوس څه وکړم. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حکم وکړ وی په کوم حال چې دی په دغه حال بیا دفن کې قبر بند کې. دا واقعه د عبدالله ابن تامر ده. اوس دې نه پس چې نورو خلکو ایمان راوړی دی نو د هغې دپاره بادشاه د اور خندقونه جوړ کړل. لوی لوی خندقونه او په هغې خندقونو کې اور جمع کړی دی او چې کم خلک د بادشاه خلاف دي یو الله مني هغوی ته وایي دې اور ته ور ودانګئ یا به زما بوتانو ته سجده کوئ نو بچ کېږئ به او که زما بوتانو ته سجده نه کوئ نو دې اور ته ور دانګئ او سوځېږئ به.
نو خلکو خو ایمان روړی دی د ایمان نه واپس کیږي نه نو د چې کوم وزیران امیران د چاپلوس خلک دي هغوی کورسۍ ایښي دي ګیر چاپېره په کورسو ناست دي او خندقونه جوړ دي اور پکې بلیږي او دوی یو یو رانیسي او هغې ته ورغورځوي سوځوي یې دغه وخت کې یو زنانه ده چې د هغې په غېږ کې یو ماشوم بچی دی د بادشاه خلک ورته وایي چې بت ته سجده وکړه نو بچ کېږي که بت ته سجده نه کوې نو بس اور ته به غورځېږي نو هغه په ایمان باندې کلکه ده وی گفت ای زن پیش این بت سجده کن ورنه در آتش بسوسی بے سخن مولانا روم وی چې د بادشاه او د هغه بړي شي چې هغه ورته وایي گفت ای زن پیش این بت سجده کن ای زنانه دې بت مخې ته سجده وکړه ورنه در آتش بسوزی بے سخن یعنی بغیر د خبراتو دې اور کې به سوځېږي نو هغه زنانه او ته سجده نه کوي بود آزن پاک دین و مومنا پیش پچ سجده نکرد آن موقنا هغه زنانه دین والا دا مومن دا او یقین والا دا بت ته سجده و نکرلا دا هغې په غېږ کې ماشوم بچی دی هغه ماشوم ظالمانو واغېشت او د اور منځ ته یې ورګزار کړ چې د اور منځ ته یې ورګزارو نو دقه وخت کې د دې دا زړه ورپېده چې زما ماشوم بچی اور ته گزار کېږي نو هغه ماشوم د اور د منځه آواز کوي انی لم امت مورې مړ نه یم ژوندی یم خفه کېږه ما غمجنه کېږه ما تا ته ښکاري اور خو دا اور نه دی دا زیړ زیړ ګلونه دي او زه په ګلونو کې پروت یم او بیا دې مور ته وایي یا اماه اصبري انک علی الحق اے مور صبر کوه ته په حق باندې ته په حق او زه سوځم نه په دې اور کې زه په ګلونو کې پروت یم تم راځه وی بادشاه دې اور ته کتل نو دې اور ته وایي چې ای اوره په تا باندې څه چل شوی دی ته خو ډېر سخت تیز خوی والا وې تند خویه وې ستا دې خوی کې دا رد و بدل ولې راغې سوځول نه کې نو هغه اور ورته وایي وی زما په خوی کې فرق نه دی راغلی زه اوس هم سخت او تیز خوی والا یم ته را دې خوا شه چې اوس خپل خوی درته وښیم ته را دې خوا شه دا خو دوی ته څه نه وایم که ته را دې خوا کېږې نو را میدان ته شه چې پته دې ولګي زما همغه خوی دې زه سوځول کومه خوی مې بدل نه دی بیا د دې نه وروسته دا اور د دې خندق نه په خپله داسې خور وور شو او غیر چاپېره چې څومره کورسۍ د امیرانو وزیرانو پرتې وې هغې وسوځول او یوسف زونواس حمیري بیا د هغه څه حشر دی د سره څه وشو نو د ده دا قصه به دې دی کې پرېږدو او علم تره کیف سره انشاءالله بیا به نوره قصه کوو او السماء ذات البروج قسم می دی په اسمان باندې ذات البروج چې خاوند برجونو دی والیوم الموعود قسم می دی په هغه ورځ باندې چې د هغې وعده شوې ده چې هغه د قیامت ورځ ده وشاهد ومشهود په هغې ورځ مې د قسم وي چې هغه حاضرېدونکې ده چې هغه د جمعې ورځ ده ومشهود او په هغه ورځ مې د قسم وي چې هغې ته حاضري کېږي چې هغه د عرفې ورځ ده قتل اصحاب الاخدود النار قتل دې کړي شي اصحاب الاخدود
خاوندان د خندقونو هغه کافران النار خاوندان د خندقونو چې دا خندقونه د اور دي ذات الوقود او خاوندان د خشعکونو دي اذ هم علیها قعود فکم وقت چې دوی چاپېره د دې خندق نه ناستو وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم او دغه کافران على ما فاغس باندې يفعلون چې دوی کول بالمؤمنين فمؤمنانو باندې څه کول نو پاغې باندې شهود حاضرون فخپل سترګو باندې لیدل چې کوم ظلمونه کول وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا دي بدلوا انتقامنا أغشت او دي بدنگن لي كافرانو منهم دي مؤمناننا إلا أن يؤمنوا مگر دا خبرت دي إيمان روڑي دي بالله العزيز الحميد فأغي الله بانك زبردست وتعريف نوالا دي نو مومنانو سره صرف دغه دشمنی او طرف غنیه وا دا وی نور څه جرم نو بس صرف دغه جرم چې په الله ایمان راوړي وما نقموا منهم دي كافر انتقام وبدلنا اغشتلا مومناننا الا ان يؤمنوا مگر صرف په دی وجه چې دوی ایمان راوړو بالله العزيز باغ الله چې زبردست او الحمید د حمدن والا دی الذي له ملك السماوات والارض اغا الله چې داغه د پاره حکومت او سلطنت دی السماوات والارض د اسمان او د زمکه والله على كل شيء شهيد او الله په هر چیز باندې حاضر دی الله په هر څه ښکار دی ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بشک اغا کافران فتنوا المؤمنین چې په عذاب کړي دي مؤمنان سړو لره او مؤمنانو ښځو لره ثم لم یتوبوا تکلیفونه رسول دي خو ثم لم یتوبوا بیا توبه نه ده ایستلې د خپل ناروا ظلمونو نه توبه نه ده ایستې فلهم عذاب جهنم نو دوی د پاره د جهنم عذاب دی ولهم عذاب الحريق او دوی د پاره د اور سوځون کې عذاب دی څنګه چې مؤمنان په اور سوځولې دي دوی به الله په اور باندې سوځي ان الذين بشك اغكسان آمنوا چې ایمان وروړي وعملوا الصالحات وعمل ذنيكي کړي لهم جنات داغی دا پر دا جنت باغون دی تجری من تحتها الانهار جاری بویلان داغین نهرنا ذالک الفوز الكبیر دا دیر لوی مراد مندلی ان بطش ربک لشدید بے شک نیول در رب ستاش لشدید دیر سخت دی دا اللہ پا گرفت کچھ سوک راشی نو بچ بنشی ظالم دا اللہ دا گرفت نو بچ کی گی نا کہ پا مظلوم بانے پا دنیا کی دیر ظلم شو پا ظاہرہ دا مظلوم دا حق تپوس والا سوکوی نا و دا ظالم با دا اللہ دا گرفت نو بچ کی گی نا این بطش ربکا بے شک گرفت در رب ستا لشدید دیر سخت انه هو يبدئ ويعيد بے شک دا اللہ پاک یبدئ پا اول وار پیدا کول کئی ویعیدو دوبارہ پیدا کول ہم کئی یبدئ ویعید پا اول وار پیدا کول ہم کئی او پا دوبارہ پیدا کول پس دا مرگ ہم کئی مجرم دے دوکا کی گنا پس دا مرگ چھ دے وی زمان نام و نشان بنوی نو ولی بنوی دے با اللہ تمخ کی گیو دا دنیا دا کلوڑو بت بدل اغشتی شی انہو ہوا یبدئو بے شک دا اللہ پاک پا دنیا کے پا اول وارم عذاب ورکون کرے ویعیدو پا آخرت کی دوبارہ عذاب ہم ورکون کرے دوارا معنی کی دیشی کہ دے کافر لگو دنیا کے عذاب ورکی آخرت کے بم ورکی یا پا اول وار دنیا کے پیدا کول اللہ کری آخرت کی دوبارہ پیدا کول بہم اللہ کری
وهو الغفور الودود او دا اللہ پاک بخشش کون کی وهو الغفور دا اللہ بخشش کون کی الودود محبت کون کی اللہ قہار و جبار دے اے نبت ربک لشدید گرفتے بیر سخت دے خوچسو کی رضا کی نو پا آسانت رضا شنو غفور الرحیم بخون کے ہم دے او دے ظالم سر چھ توبے وستن اللہ ورسر محبت کو ان کے ہم دے نو شاب توبہ و باسا دا توبے ترغیب دے کہ ہر سمر گناہ دی کڑیوی بیام توبہ و باسا بیام توبہ و باسا قبلی گی کہ زرگن کال دا یو انسان عمری او دا زرگن کال طول پنا فرمانے کی تیر شوی دے آخر وقت یا اللہ نیم پوشے بندے معاجز ما معاف کا نا اللہ پاکے معاف کئی دوستی ورسر کئی محبت ورسر کئی وهو الغفور الودود دا اللہ بخشش کو ان کے لئے الودود و محبت کو ان کے لئے ذو العرش خاون دا عرش لئے المجید دا دیر لئے شانو دا بزرگ خاون لئے فعال لما یرید کون کے دا اغکار لی یرید چی دا ارادہ اللہ کی دا خپل علم و دا حکمت مطابق چی سکول غواری نو بیا فوراً اغکی گی کن فیکن هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود هل اتاک حدیث الجنود آیا راغلی لتا تا خبر دا لخکرو حدیث الجنود اغا لخکری دا چاوی فرعون و ثمود دا فرعونیانو او دا سمودیانو فرعونیانو سمودیانو تا دا انعامات و دروازے کلووی ہر طرف تا نعمتنا ولرات لل وچکل شرک و کفر زیادتنا اللہ پی نسکو رکھا عذابی ورکو هل اتاک حدیث الجنود آیا راغل لتا تا خبر دا لخکرو فرعون و ثمود دا فرعون و دا سمودیانو بل الذین کفروا فی تکذیب بلکہ اغا خلق چی کفر کردی فی تکذیب اغی پا تکذیب کردی حق تا نسبت دا دروغو کئی دا کافران دا دے قصون عبرتنا اخلی دا اللہ نا نیریگی او دے قصوتا دا زان جوڑ کلی شوی زڑیق شوی اساطیر الاولین واللہ من ورائهم محیط اللہ دا دین ورست محیط احاطہ کون کے دے اللہ راگی رول کے دے دوی لرا دیتے حصو کم بچ کے دے نشی بل هو قرآن مجید بلکہ دا قرآن دے مجید دا دیر لوی شان دے نو قرآن تا دی نسبت دا دروغو نکی دا دا دیر لوی شان کتاب دے دیر لوی بزرگے والا دے فی لوح محفوظ پا لوح محفوظ کی محفوظ پروت دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. سورة الطارق مكية وهي 17 آية. سورة الطارق مکی سورت تے 19 آیاتون دی. پدے سورت کے اللہ پاک پا اسمان باندے قسم کرے رے، پستورو باندے قسم کرے رے، اور جواب قسم دارے چی ہر انسان باندے اللہ پاک محافظ نگران فرشتے مقرر کری. اور دغه فرشتے دے انسان تمام کارونا گوری او پوئیگی پہ. نو دے خبر تقاضا عقلی دادا کہ انسان دے پخپل انجام باندے سوچ فکر اکی کہ پا دنیا کے دے سکئی اگر اللہ پا نز محفوظ کی گی، ریکارڈ داغے پروت بھی. اس دا محفوظ کے دل دا قیامت دا پارا دی. با قیامت کے بعد ہر انسان کڑو وڑو را مخامخ شی. انسان لپکار دی چا ہر وقت دا قیامت او دا آخرت دا فکر نہ غافل نشی. اس دا انسان پذر کے دا شیطانی او شک او شبہ واچی دا پخوانی خلق ملشی سوک جم دی شو چی تبم جم دے کیے گے. اسا پوری سوک جم دی شوی نری. پس دا مرگ جمدن نشتا چی انسان خوری شی و زری زری شی نو دے بیا جم دے کی دی نشی. نو دا سر بیا حساب کتاب و جنت دوزخ و قیامت وغیرہ ایسم نشتا دی. دا اسی و خیال لے، دا ناممکن لے. نو دا دی جواب اللہ کئی چی انسان تخپل ابتدائی پیدائش تو گورا چی تا پا ابتدا کے سنگ پیدا شدے. تو دا دنیا پا مختلف ذراتو کیوی اللہ را غن کرلے دا مور پلار بدن تا او دا غی نفس نطفا او چکوینا غوخا ڈانچا او بیا پا کی روح واجولی شو بیا دنیا ترا للے. پا دنیا کے مختلف قسم خوراکونا کول غٹ پٹ شو دام دا دنیا مختلف ذرات استا پا بدن کی راجم شو. او دین پس چی تب بیا کل وفات چی نو بیا با دغس ذری شی نو پا دا اول وار دا ذری را جمع کول پا ظاہر خدا گران اخکاری. دا تا چی جوڑ شنستا دا ذری بیا را جمع کول خود دونا گران نری. اللہ تا اسم گران نری، خستا دا ذہن مطابق دا اول پیدا کول گران دی، دویم پیدا کول خواسان دی. نو ولی نمانی نو دیکھ دا آخرت دا فکر دا پارا تلقین دی. دا سلوب توقی نری، دا یو فیصلہ کن خبر را لقول فصل وما هو بالحزل. دا حزل او لوب توقی نری. والسماء والطارق قسم ملی پا اسمان باندے او پا طارق باندے. طارق ستورے النجم الثاقب. نولنبی قسم اسمان باندے وشو، بیا پا طارق باندے قسم شویلے. طارق دشپے راتلن کی، طارق مانا دشپے راتلن کی. دشپے چی میلمہ راش ناغی میلمہ تم طارق ہوئی. او دا ستوری پا اسمان کے دا دشپے کارکی.
نو ستوري دروازې پټ وي د شپې ښکاره کېږي نو ځکه ورته طارق وایي وما ادراک ما الطارق تا ته څه پته لګي د شپې راتلونکی څه شی دی النجم الثاقب په دې کې یو اشاره ده چې ګوره دا ورځې دا ستوري دي دا دروازې هم شته خو ښکاري نه دا ستوري دروازې هم شته خو ښکاري نه نو بنده ستا د عملنامه اوس هم شته خو تا ته ښکاري نه نو څنګه چې د شپې ستوري ښکاري کېږي نو د قیامت پر ورځ به ستا عملنامه هم ښکاره شي او به یې وینئ ستوري اوس دروازې شته خو تی نه ویني نو عملنامه کې ستا ریکارډ اوس هم شته خو تی نه ویني نو چې شپه شي ستوري ښکاره شي چې قیامت شي عملنامه به ښکاره شي دروازې بعضې وخت کې بعضې بنده ته ستوري ښکاره کېږي تیز نظر بنده چې نظر یې تیزي دې دروازې هم ستوري لیدی شي بعضې بنده لیدی شي هر څوک نه د ستوري باندې قسم وخوړی شو ان کل نفس لما علیها حافظ دغه جواب قسم دی په دې کې دا ان نافیه دی او دا لما په معنا د الا دی نو معنا دا شوله چې نشته د هیڅ یو نفس مگر په هغه باندې محافظ فرشته نگران فرشته په مقرر دي چې هغه د عمل قتل او لیکل کوي حساب کتاب کوي حافظ په معنا د محافظ د دې مطلب دا چې په انسان باندې د مصیبتونو آفتونو نه بچ کېدو دپاره الله فرشته مقرر کړي دي چې په ده کوم تکلیفونه راځي نو دا فرشتې د هغې نګراني کوي او بچ کوي یې نو کوم چې الله د ده په نصیبه مقرر کړي نه دي هغه آفتونه مصیبتونه دا فرشتې دفع کوي او کوم چې الله مقرر کړي به خامخا رسي نو هغې نه نه بچ کوي او بعضې وایي چې علیها حافظ مطلب کرامن کاتبین دی چې د عمل او د عمل نامې حفاظت کوي محفوظ کوي کرامن کاتبین ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین پتا سو باندې حفاظت کوونکې فرشتې کرامن کاتبین دي یا د دینه مراد د انسان د حفاظت لپاره مقرر شوی فرشتې دي چې شپه او ورځ د تمامو آفتونو مصیبتونو نه د انسان حفاظت کوي صرف هغه مصیبت به ورته رسېږي چې الله د ده په نصیبه لیکلي چې دا به خامخا رسي له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من امر الله بدلیدونکي را بدلیدونکي پهردار فرشتې مخکې ورستو حفاظت کوي د امر الله په نمبر دا فرشتې راځي یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په هر مؤمن د الله د طرف نه 360 فرشتې حفاظت لپاره مقرر دي هر یو باندې 360 فرشتې حفاظت له مقرر دي د انسان د هر اندام حفاظت کوي په دې کې 9 فرشتې صرف د انسان د سترګو حفاظت له مقرر دي 9 فرشتې د سترګو حفاظت له مقرر دي او دا فرشتې انسان د هر بلا او مصیبت نه بچ کوي چې کوم مقدر دی هغې نه بچ کوي په یو لوښي کې شات پراته وي نو هغې له مچان راځي خواږه دي مچان وله راځي وی دا فرشتې
د دې مصیبتونو نه داسې بچ کول کوي لکه د شات چې ښکاره پراتي او مچ ماشي ول راځي او څوک ته ببوزې وي خوځوي ورته چې ماش او ماشي نه راځي نو دقه شانتې د انسان د حفاظت لپاره فرشتې مقرر دي که دا فرشتې نه وي نو دې پیریانو شیطانانو به دا انسان خنې خنې کړی دی نو مخکې الله فرمایي چې دې خپل ځان ته وګوري خلق من ماء دافق دا انسان پیدا کړی شوی دی د ټوپ وهونکي اوبو نه ماء دافق ټوپ وهونکي اوبو یخرجو دغه اوبو راوځي بین الصلب والترائب د شا د اډوکو نه او د سینې د اډوکو نه شا او سینا ذکر شلا مراد تینا کل بدن دی ذکر چی دا نطفه دا دا انسان دا سر نوال ترخو پوری دا هر اندام نچون دی دا هر یو اندام نا دا نچون راشی او بیا دا نطفه دا غینا مخ کے انسان جوڑی گی نو چی اللہ پدا سے حال کی پیدا کرے انہو علی رجعہی لقادر الله قادر دی په واپس جوړولو د دې انسان باندې چې په اول واره پیدا کول نو په دویم ځل پیدا کولی شي او د قیامت پر ورځ باندې تمام رازونه دا بخکاره کړي شي یوم تبل السرائر رازونه بخکاره کړي شي تبلا په معنا د امتحان او آزمایش او سرائر هغه پټ رازونه نو د انسان تمام عقیده خیالات نیتونه اراده چې په زړه کې پټ پراته دي چاته هم پته نه لګي الله ته پته راښکاره بیږي کوم عملونه چې انسان پټ کړي دي هغه به ښکاره شي دنیا کې چاته هم پته نه وه دې انسان ته پته وه او الله ته پته وه الله به ښکاره کړي میدان حشر کې به امتحان وشي ښکاره به شي کله چا ښه خیال دی او کله چا بد خیال دی دا به ټول ښکاره کېږي قرآن لقول فصل یو فیصله کن خبره ده د حق او د باطل په منځ کې فیصله کوي والسماء والطارق قسم میری پا اسمان باندې والطارق او پا طارق باندې د شپې په تیاره کې راتلونکي باندې وما ادراک ما الطارق تا ته څه پته لګي ما الطارق چې دا د شپې تیاره کې راتلونکي څه شی دی النجم الثاقب هغه چمکدار ستوری دی چمکدار ستوری دی د شپې راشي هر یو ستوری چې وي ان كل نفس لما عليها حافظ ندے ہر یو نفس مگر پدے نفس باندے محافظ فرشتی مقرر دی نگہبان فرشتی ان كل نفس نشتر ہے سیو نفس لما عليها مگر پدے نفس باندے حافظ محافظ فرشتی و نگہبان فرشتی وی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ پس انسان دی نظرو کی مِمَّ خُلِقُ چی دے دسنا پیدا دی دے خپل ځان ته فکر وکړي چې دے دسنا پیدا دی خلق من ماء دافق پیدا شوی دی انسان من ماء دافق د داسې اوبو نه چې هغه ټوپ وهونکي وي یخرج من بین الصلب والترائب راوزی دا اوبو من بین الصلب والترائب د شا او د سینې تر منځه د شا د اډوکینا د سینې د اډوکینا یعنی د تمام بدن نه راوزی انه علی رجعه لقادر بیشک دا اللہ پاک واپس پیدا کولو دا انسان باندې لقادر قادر دی دا نطفه نه پیدا کول کول دا متآسان دی
دوباره پیدا کول کې بیا زړه سره تعجب کوي یوم تبل السرائر پک مرز باندې چې آزمائش به وکړي شي د رازونو ښکاره به کړي شي ټول رازونه هغه پټې پټې خبرې پټ خیالات او ارادې د زړه نو دغه ځای کې یو مجرم ځان پټولی نشي د چا جرم پټېدی نشي فما له من قوة ولا ناصر فما له پس نبی د دې مجرم د پاره من قوت سزور و قوت چې خپل مدافعاتو کې ځان بچ کی ولا ناصر او نه بسوک د مددگار وي چې بل څوک یې بچ کی والسماء ذات الرجع قسم ملی په اسمان باندې چې دا بار بار بارانونه ورون کړي یو ځل باران وشي نو بیا وشي نو بیا وشي والسماء ذات الرجع قسم ملی په اسمان باندې چې خاوند د بار بار بارانونه والا دی والارض ذات الصدع قسم ملی پزمکه باندې ذات الصدع چې خاوند د زرغونې دا تخم پکې پروتي ناغت د زرغون شي ونه ته زرغون شي فصل ته زرغون شي انه لقول فصل بشک دا قرآن فیصل کن قول لے وما هو بالهزل او دا ټوکی ندی او خندان دا گپ شپ خبری ندی دا یو حقیقت دی دا حق او دا باطل پمنز کے فرق کون کے فیصل کن لے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا انہم بے شک دا کافران و منکرین یکیدون دوی تدبیرون کئی قیدا پا تدبیر کولو سرا دا خلقو پزنو کی شکوک و شبہات واچی دا حق نخلق اڑی و اکیدو قیدا او زم خفیہ تدبیر کوما اللہ ویزا تدبیر کوم دا حق دا پورتا کولو او دا باطل پرست چلی ندوی تدبیر کئی دا حق دا دباولو فمهل الكافرین پس مہلت ورکدے کافر ہوتا فمهل الكافرین مہلت ورک پڑے پہ ورسس کا امہلہم رویدا دویل لگی روز مہلت ورکا رستو انجام اللہ تا معلوم دے اللہ بور سر سکی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين